سلامونه سبا نیوز ته ښه راغلاست. نن د کوټې د ترهګرۍ ضد عدالت کې د بلوڅانو مشره ډاکټر مارنګ بلوچ او ورسره شپږ نور کسان وړاندې کړل شول. ډاکټر مارنګ بلوچ او نور شپږ کسان د ترهګرۍ ضد محکمې ته وړاندې شول. د ډاکټر مارنګ بلوچ او د بي واي سي شپږ مشرانو د ترهګرۍ ضد قاضي محمد بن محکمې ته وړاندې شول. قاضي د پولیسو د غوښتنې په بنسټ ډاکټر مارنګ بلوچ او ورسره شپږ نور کسان د 15 ورځو لپاره پولیسو ته په ریمانډ ورکړل. د محکمې د وړاندې کېدو په مهال سخت امنیتي تدابیر نیول شوي وو. بلې خواته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتين د مطیع الله تراب کورنۍ ته او ملګرو ته یې تسلیت ویلی دی. د ښاغلي مطیع الله تراب صاحب ډېر محترم کورنۍ ورونو زامنو ته ټول لروبر پښتون افغان ملت ته د ښاغلي تراب صاحب ملګرو ته بالخصوص ادبي ملګرو ته او د ښاغلي مطیع الله تراب صاحب مینوالو ته تسلیت وړاندې کوو. منظور پښتين چې څو ورځې له مخه په خپل اکاونټ باندې له هغوی سره همغږي شریکه کړې وه، خو نن یې ور بیا په ویډیوي پیغام کې د هغوی کورنۍ سره خپل همغږي شریک کړې ده. بلې خواته د غزني د ګیرو ولسوالۍ لپاره د طالبانو امنیه قومندانۍ لخوا یو اخطار خپور شوی دی چې ډیری سرچینو دغه اخطار شیر کړی دی. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکو ته خبرداری ورکول شوی دی چې د افغانستان درې رنګه بیرغ ګرځول او په کور سړول او ورسره کالو یې غاړه یا هم څادر جوړول منع دي. په دې اخطارپاڼه کې همدارنګه ویل شوي دي چې هر چا سره غړونه وکړه ورسره به جدي چلند کیږي. همدارنګه د خوښۍ په مراسمو کې ډزې کول او له نظامي وسایلو څخه د غیر مسؤله کسانو استفاده کول منع ګرځول شوي دي. د نورو تازه او مهمو معلوماتو لپاره له موږ سره اوسئ.